أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. انشاءالله د الحاقه د صورت د 38 نمبر آیات نه د 52 نمبر آیات پورې ترجمه کوو. تاسو هم په قرآن شریف کې ورته وګورئ او غوږ ورته ونیسئ. د مکې مشرکانو او کافرانو به ویلي چې نعوذ بالله قرآن کریم د الله تعالی کلام نه دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل ځان نه لیکلی دی. نو الله تعالی فرمایي فلا اقسم، نو زه قسم خورم بما په هغو شیانو تبصرون چې تاسو یې وینئ. فلا اقسمو، نو زه قسم خورم بما په هغو شیانو تبصرون چې تاسو یې وینئ. وما لا، وما او په هغو شیانو لا تبصرون چې تاسو یې نه وینئ. وما او په هغو شیانو لا تبصرون چې تاسو یې نه وینئ. انه بشک دا قرآن لقول یقینا خبره ده رسول کریم د ډیر عزتمن رسول. انه بشک دا قرآن لقول یقینا خبره ده رسول کریم د ډیر عزتمن رسول. وما هو او نددا بقول شاعر د کوم شاعر خبره. قلیلا ډیر لږ ما تؤمنون ایمان راوړی تاسو. وما هو او نددا بقول شاعر خبره د کم شاعر. قلیلا ډیر لږ ما تؤمنون ایمان راوړی تاسو. ولا بقول کاهن او نه د کوم کاهن خبره ده. قلیلا ډیر لږ ما تذکرون پند اخلی تاسو. ولا بقول کاهن او نه د کوم کاهن خبره. کاهن جادوګر ته وایي. قلیلا ډیر لږ ما تذکرون پند اخلی تاسو. تنزیل دغه قرآن نازل شوی دی من لطرفه رب العالمین د رب د عالمونو. تنزیل دغه قرآن نازل شوی دی من لطرفه رب العالمین د رب د عالمونو. ولو تقولا او که د ځانه جوړولی محمد صلی الله علیه وسلم علینا په مونږ باندې بعض الاقاویل ځینې خبرې، یعنی چې مونږ ورته وحی کړي نه وي. ولو تقولا او که د ځانه جوړولی محمد صلی الله علیه وسلم علینا په مونږ باندې بعض الاقاویل ځینې خبرې، یعنی چې مونږ ورته وحی کړي نه وي. لأخذنا نو خامخا به نیولی و مونږ منه د ده بالیمین ښی لاس. لأخذنا نو خامخا به نیولی و مونږ منه د ده بالیمین ښی لاس. ثم بیا به لقطعنا خامخا غوڅ کړی و مونږ منه د ده الوتین د زړه رګ. ثم بیا به
لقطعنا خامخا غوڅ کړی و مونږ منه د ده الوتین د زړه رګ، یعنی حتماً به مونږ ترې بدل اخیستی وو او وژلی به مې وو. فما نو نه به و منکم د ستاسو څخه من احدین هیڅوک عنه د ده نه حاجزین بچ کوونکی، یعنی چې زمانه بچ کړی وو. الله تعالی فرمایي فما نو الله تعالی فرمایي فما نو نه به و منکم د ستاسو څخه من احدین هیڅوک عنه د ده نه حاجزین بچ کوونکی. و انه او بشکه دا قرآن لتذکرة یقینا یو نصیحت دی للمتقین د پرهیزګارانو د پاره. و انه او بشکه دا قرآن لتذکرة یقینا یو نصیحت دی للمتقین د پرهیزګارانو د پاره. و انا او بشکه مونږ لنعلمو یقینا پوهیږو ان منکم چې ځنې د ستاسو څخه مکذبین قرآن دروغ ګڼي، تکذیب کوونکي د قرآن لره. و انا او بشکه مونږ لنعلمو یقینا پوهیږو ان منکم چې ځنې د ستاسو څخه مکذبین قرآن دروغ ګڼي، یعنی تکذیب کوونکي د قرآن لره. و انه او بشکه دغه دروغ ګڼل د قرآن لحسرة خامخا سبب د پښیمانۍ دی علی الکافرین په کافرانو باندې، یعنی د قیامت په ورځ به ډیر پښیمانه وي. و انه او بشکه دغه دروغ ګڼل د قرآن لحسرة خامخا سبب د پښیمانۍ دی علی الکافرین په کافرانو باندې، یعنی د قیامت په ورځ به ډیر پښیمانه وي. و انه او بشکه دغه قرآن لحق الیقین په یقیني ډول حق دی. و انه او بشکه دغه قرآن لحق الیقین په یقیني ډول حق دی. فسبح پس پاکی بیان کړه بسم په نامه ربک د رب خپل العظیم چې ډیر لوی دی. فسبح پس پاکی بیان کړه بسم په نامه ربک د رب خپل العظیم چې ډیر لوی دی. صدق الله العظیم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.